السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه کولی شو چې د کورونا وایرس نه ځان خپل فامیل وساتو؟ لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د چین نه راشروع په ټوله دنیا کې ډېر په تیزۍ سره روان دی او اوس حال دا چې افغانستان هم ورنه محفوظ نه دی. د دې وایرس غټ مشکل همدا دی چې کوم انسان ته که ولګېږي هغه ته نه معلومیږي، زر ورته نه معلومیږي چې آیا دا وایرس ما ته لګېدلی دی که نه. نو د دې دپاره د تایلنډ یو ډاکټر دی چې هغه ډېر اسانه طریقه ښودلې. هر سړی چې په ځان باندې هغه طریقه عملي کړي ورته معلومیږي چې زه په کوم لیول کې یم اوس. ډاکټر وایي چې تاسو لویه ساه واخلئ، ساه به بنده کړئ د 10 نه تر 12 ثانیو پورې ساه بنده کړئ. که په دغې دوران کې تاسو ته ټوخی درغی، مثلا ټوخی درغی یا هم سږو درد وکړي یا هم د ناراحتۍ احساس وکړي، نو دغې غټې علامې دي. او که چېرې تاسو ته دغه شی نه و نو بیا هېڅ مشکل نشته. د ساه بندېدا هغه داسې طریقې سره ګوره 12 ثانیو پورې 10 ثانیو پورې که تاسو ټوخی نه درځي، سږي هم درد نه کوي، ناراحتۍ احساس نه کوئ، نو هېڅ مشکل نشته. بل دا وایرس چې دی دا په هوا کې نه انتقالېږي. هوا ککړه نه دی دې وایرس نه. که سړی وایي چې یاره زه باید ځان پټ کړم او کور نه بهر راونه وځم، دا په دې هوا کې نه، دا په هوا کې نه انتقالېږي. دغه ماسک چې دی دې ته هم ډېر ضرورت نشته. خو که چېرته په ګډه ګوړه کې سړی ژوند کوي یا ښاریاتو کې ژوند کوي، اول ته کم کس ورباندې اخته وي، نو که هغه وپرنجېږي 3 مترۍ پورې بل کس د دې نه متاثره کېدی شي، نو بیا ښه خبره ده سړی ماسک استعمال کړي. دا وایرس چې دی دا صرف د لمس د لارې نه چې دی بل انسان ته انتقالېږي. اوس مثلا یو سړی دی هغه په دې وایرس باندې اخته دی، مریض دی، هغه د دروازې دا لاس ته یې ونیولو، په هغې لاس چې د اوسپنې یې په هغې باندې دا 10 ساعته ژوندی پاتې کېږي دا وایرس. صحیح ده. په جامو باندې چې ولګېږي په 9 ساعته په دې باندې ژوند کولی شي دا وایرس. مینځلو سره بالکل ختمیږي. جامې لمر ته 2 ساعتو دپاره چې واچوي هم ختمیږي، دا وایرس مړ کېږي. بل دا وایرس چې دی که چېرته په لاس باندې ولګېږي 10 منټه په دې لاس باندې دا ژوند کوی شي، د هغې نه بعد دا خپله مړ کېږي. خو که په دې 10 منټو په دوران کې تا چې ته خپل لاس پوزې ته راوړو، خولې ته دې راوړو، نو بیا ته ورنه متاثره کېدی شي. خو مهمه خبره دا ده چې لاسونه سړی همیشه هر وخت پاک صفا ومینځي په صابون سره. او که چېرته مطلب اوبو ته لاسرسی نه رسېږي، په داسې ګډه ګوړه کې ژوند دی دغې، نو هغې دپاره دواخانې ته مراجعه وکړئ او دغه یو هینډ سنټایزر ورته وایي دا، نو دا تقریبا داسې وښیه چې جل دی 100 افغانۍ 200 افغانۍ به یې جب کې اچوی شي. همیشه چې یو شی مطلب رشکې ته ښه جار سړی ټچ کوي، هغه ځای لمس کوي، نو بس دا په لاس کې لږ واچوه، د هغې نه بعد او لاس ورباندې داسې غوړ کړه، پاک صفا شي. صحیح ده. بل دا وایرس چې دی د منفي 80 پورې دا ژوند کوی شي، چې منفي 80 څومره یخي په هغې کې دا ژوند کوی شي. خو کله چې د ګرمۍ حرارت د 6 نه تر 20 پورې دا به ژوند نشي کوی، مړ کېږي. چې خوشبختانه اوس اوړی را روان دی او دا وایرس به کومې چې ګرمه علاقې دي هغې کې به ختمه شي دا خبره، بس هر څه به تنې صفا شي. نو بل مهمه خبره دا ده که چېرته دا وایرس اوس فرض کو تا ته راغی، خولې پورې راورسېدو، دا خو په ګرم کې ژوند نشي کوی، نو دې دپاره انسان ته پکار چې ګرمې اوبو نه استفاده وکړي. ګرمې اوبه وڅښي 20 منټه بعد، نیم ساعت بعد لږ لږې اوبه ګرمې، ډېرې ګرمې هم نه، خو داسې اندازه برابرې. که دا چې ته خېټې ته هم خولې نه که خېټې ته کېوځي نو بیا هم محفوظ یې ورنه، ځکه د خېټې د ګرمښت حرارت چې د هغه زیات دی په هغې کې دا وژل کېږي. بیا بله مهمه خبره دا ده چې کم خواړه دي د دې نه باید صرف نظر وکړو. دا بهر چې کوم میلاویږي، برګر شو، پیزا شو، یا مثلا چولې شو چې هغه یخې شوي او بیا سړی خوري، نو هغې نه باید سړی استفاده ونه کړي. په کور کې خواړه تیار کړي خپل او هغه وخوري. او په کور کې هم داسې خواړه چې هغه ښه صحیح طریقې سره ګرم کړي او یو وخت سره تیار کړي وی خوري او ختم شي. دا نه چې مطلب هغه کېدي او یخ شوي او هغه بیا وخوري. که خوري یې بیا نو باید ګرم شي صحیح طریقې سره. او بل باید د فرج نه په دې وخت کې موږ استفاده ډېره ونه کړو، ځکه دا چې دی په یخ ځای کې ډېر ښه ژوند کوي او فرج چې دی هغه هم یخ دی، نو څه وخت دپاره باید د فرج نه هم موږ صرف نظر وکړو. نو الله هم دې ته وساتي. دا په ټوله دنیا کې دغه دی، ټول خلک تنې په عذاب دي او الله هم دې ته وساتي. دا د خدای پاک یو عذاب دی او انشاءالله چې 5 وخته مونځ څوک کوي او اودس کوي، لاسونه پاک ساتي، نو هغه ته بس هم نه رسېږي. نو د الله مخ خیر کړي، ویډیو سره شیر کړئ. دا خو هغه کسانو دپاره ما دغه کړه چې څوک په لیکلو نه پوهېږي یا مثلا
په انګلیش نه پوهېږي. خلکو خو لیکل ډېر زیات په کړي دي، خو هغه کسان دي فیسبوک ورسره خو په لیکلو نه پوهېږي. نو دا زه وایم چې هر سړی په دې باندې پوه شي او دغسې د لاسونو حفاظت وکړي، خپل لاسونه باید پاک وساتي. نور انشاءالله څه مشکل به نه وي. ډېره مننه.